السلام علیکم ملګرو. دا پخوانی ریډیو دی او دی باندې به د شمس نیکه چې دی نو هغه په خبرونه اورېدل په هغه وخت کې او شمس هم را سره ناست دی به یو څه خبرې وکړي د ریډیو په هکله. شمس څنګه دا ریډیو به څو کال وي؟ دا ریډیو تقریبا د دې 100 کاله به شوي. 100 کاله؟ ځکه چې زما د نیکه 60 ساله شو چې وفات شوي. شیرداد بابا هغه یو ډېر لوی شاعر و. دا د هغه ریډیو په هغه وخت کې به لکه خلکو ریډیو خوښولو او ریډیو به او دا ریډیوانو هغه وخت کې دا ډېر پخوانه د انګریزانو دا وخت. د دې ریډیو نوم به څه و؟ دا بس ټیک ریډیو فلپس دی پخوانی. ده به څو چینلې راښکي؟ ده هو هغه وخت چینلې دونه 120 چینلې به وي که نه؟ امریکي هغه چینلې به هم راښکي هر یو انګلیش بي بي سي به خلکو ډېر اورېده که نه؟ او دا راته وایه دا به په څه چلېدو؟ دا به په سیلونو بس هغه وخت بیډلیانې نه وې په سیلونو به چلېدو. غټ غټ سیلونه به وو که نه؟ 555 به وو که نه؟ 555 د بیډلۍ سیسټم پکې مخکې نه شوی. چېرته به چې غم وشو نو څنګه ریډیو به دې بیا استعمالولو که نه؟ ریډیو به بیا هغه وخت بیا 40 ورځې یو کال به چا یو کال به بیا خلکو ریډیونه راایستو. دا وګوره ملګرو، دا ریډیو زموږ نه مشر دی. دا بس دلته کې مو ولیدو، مونږ وی چې تاسو سره د دې دا یو څو خبرې اترې شمس وکړي. نو وګورئ ښه په غور ورته وګورئ. دا ریډیو چې چا جوړ کړي زما په خیال چې هغه خلک به مو اوس خوري شوي او ویډیو مو تاسو سره وکړه نو یقینا ستاسو به خوښه شوي. په دې سره مونږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.